ملي دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال کې د تخار ولایت سرحدي سیمو ته د ساتنې لپاره ځانګړي ځواکونه روزلي دي. دغه سرتیري د عمري قلوردو له وامې لواس څخه له 2 میاشتو فزیکي او فکري روزنې وروسته فارغه شوي دي او د امنیت ټینګښت ته چمتو شوي دي. په شمال کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ځواک شمیر 500 سرتیرو ته رسیږي چې په پرمختللو وسلو سمبال دي او د سرحداتو له ساتنې سربیره به د تخار ولایت په امنیت کې هم مثبت رول ولوبوي. له دې سره جوخت د طالبانو په روزنځایونو کې سلګونه نور سرتیري هم د روزنې لاندې دي چې په تشکیل کې اردو، ځانګړي ځواکونه او پولیس دي. له کله چې د مختوم عالم قضیه په فاریاب کې جدي شوې ده، طالبانو هم خپل امنیتي تدابیر په شمال کې زیات کړي دي او هڅه کیږي چې د امارات مخالفان او یا هم شکمن کسان په ګونډو شي. طالبان وایي چې د پوځ شمیر یې 100,000 کسانو ته رسیدلی دی او دوی هڅه کوي چې دغه شمیر 150,000 کسانو ته ورسوي. له دې سره جوخت شنونکي وایي چې راتلونکی کال به طالبانو ته له امنیتي پلوه له سرخوږیو ډک کال وي.